مزار شریف کې د پاملرنې دفتر له لوري د هیواد د کرنیزو محصولاتو د ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د نندارتون په پرانیست غونډه کې د بلخ ولایت د کرنې ریاست استازي فاروق اعظمي وویل دغه نندارتون د UNDP په مرسته د پاملرنې دفتر لخوا د بزګرانو او سوداګرو د افکارو د تبادلې په موخه رامنځته شوی دی. جشنواره امروزی که در هتل کانتیننتال دایر شده از طریق دفتر محترم پاملرنه که ثبت کننده از او دفتر UNDP است برگزار شده. جشنواره امروز که برگزار شده در رابطه با دیاقین و باغداران عزیز گرامی ماست که رابطه از اینا با تاجرین محترم با اتاقهای تجارت و صنعتکارا با هم یک صحبت با هم داشته باشند، از نزدیک هم تبادل افکار بکنن، مشکلاتی که دیاقین دارن اونا را خودشان در مسئولین محترم بخشی که در اینجا هستند رعایت بکنن. فقط جشنواره امروز فقط تبادل افکار بین دهقان و تاجرین و متشبثین خصوصی و دفتر محترم پاملرنه و دفتر محترم که UNDP ثبت کننده از اوناست میباشه. محمد شریف چې همدې نندارتون کې د خپل باغ انګور نندارې ته ایښي وایي یو نړیوال بنسټ ورسره د بڼوالۍ برخه کې کار وکړ او د باغ د حاصلاتو له ډیروالي سره اقتصادي وضعیت هم ښه شو او نن یې د همغه باغ انګور نندارې ته ایښي. انشاءالله چې موږ سره د انجینرانو ډېر کار موږ سره وکړو. موږ د باغدارۍ د زراعت په بخش کې موږ ته ډېر تلنګونه راکړي دي او موږ ته باغونه راکړي. موږ په ژوند کې مثبت بدلون راوستی دی. انشاءالله د خلکو ته کار پیدا شوی، خلکو ته روزګار پیدا شوی دی. البته درته ویلی شم چې دغه محصولات چې موږ راوړي دي دا ټول وطني محصولات دي. محمد شریف زیاتوي بڼوالي لا هم غیر معیاري ده. له دولت او خصوصي بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې ورسره لا ډیر کار وکړي. یو بل بڼوال فتح محمد د خپلو باغونو بادام او غوزان نندارې ته ایښي. دی وایي نندارتون باغوان نور هم هڅوي تر څو خپلو محصولاتو ته لا پاملرنه وکړي. د دولت مسئولین او انجینر صاحبان غواړي چې دوی د موږ سره دایم و قایم وي، موږ سره کار وکړه، موږ سره موږ ته ترلنګونه راکړه، موږ ته د سر و د شان د باغ راکړه، دوای راکړه چې موږ په وپاشو چون چې وطن سرسبز کړو. یوه ونه څو نفرو ته اکسیژن تولیدوي. خب برای تشویق دهقانا، برای مکانیزه شدن دهقانا محصولات زراعتی کلانترین تشویق است. وقتی که حکومت یا دفترهای خصوصی یا هر دفتری که میتونه این چیز بکنه تشویق بکنه دهقانا، این برای بهبود دهقان بهتر است. دیگه دهقانان تشویق میشه، هر کس کوشش میکنه محصول بهتر داشته باشه و بره در نمایشگاه بتونه که در بازار آزاد رقابت بکنه. د یادونې وړ ده چې په دې نندارتون کې شاوخوا 80 غرفې ایښودل شوي او د بلخ ولایت کرنیز محصولات پکې د بڼوالانو او بزګرانو لخوا نندارې ته وړاندې شوي دي. زیارال ګوزی، امید راډیو، مزار شریف.